نو اختر د پاره تیاری کوي او زه هم راغلم د جلال آباد ښار یو مشهور مارکیټ ته کوم چې د کونړي مارکیټ په نامه یادېږي. ووایي تخمیني قیمتونه قیمتونه تقریبا د دغه اجناسو چې دی 2500 شپږ دغه رقم خرڅېږي، خو موږ ته چې څوک راځي الحمدلله موږ یې خپل وس کوو. په خاطر دې کې دا ده چې یو کس همدا ډیزاین ورکړی دا 929 15 څلوېښت دواړه هم د یوې خپې ورکړي ول چې فرانسې ته یې وړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامو پر تن وي او د روژې مبارکه میاشت تر دمه په تاسو باندې په خیر او خیریت سره تیر شوی واوسي. قدرمنو دوستانو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. قدرمنو لیدونکو لکه چې تاسو بهتره پوهېږئ انشاءالله تعالی اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، نو زموږ ډېری هیوادوال سپلکو ته او سپلیو ته جاکټونو ته اړتیا لري. نو اختر د پاره تیاری کوي او زه هم راغلم د جلال آباد ښار یو مشهور مارکیټ ته کوم چې د کونړي مارکیټ په نامه ما هم وغوښتل چې د کونړي مارکیټ د تاکاوي یا زیرزمینۍ څخه تاسو ته یو ښکلې او ښایسته خپرونه برابر کړم. تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مه شئ. تاکاوي یا زیرزمینۍ ته د کونړي مارکیټ راښکته شو او په لومړي سر کې د امپریال کلاسیک سټور سلام علیکم قدرمن مسؤل سره به خبرې وکړو. تر پای پورې زموږ ملتیا وکړو. سلام علیکم. وروره ښې صحت دې ښه دی؟ روژې مبارکه میاشت سره څنګه یې؟ شکر د الله فضل. ډېره زیاته مننه. زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. زه مقصود اخترزاده د امپریال کلاسیک سټور مسؤل. ډېر ښه. اخترزاده صاحب څو کاله کېږي چې تاسې دغه برخه کې فعالیت کوئ؟ تقریبا 10 کاله کېږي. 10 کاله په همدغه تاکاوي کې یاست؟ همدغه امپریال د اختر شپې ورځې نږدې دي، کاروبار مو څنګه دی؟ د الله فضل د شکر د د روژې تر څومره د روژې مبارک میاشت تر څومره پورې تاسې دکان خلاص وي؟ مونږ خو اختره پورې خلاص یم. اختر 3 ورځې خلاص ځکه موږ خلکو ته خدمت کوو. ډېر ښه. او د روژې مبارک میاشت څومره وروسته تاسې د شپې هم فعالیت کوئ؟ لکه د شلم نه دېخوا موږ د شپې لخوا نه فعالیت کول ځکه ختمونه وو. ډېر ختم چې کله خلاص شو نو د شلم نه دېخوا راغلو تقریبا د شپې اوی پورې همدلته. ډېره زیاته مننه اخترزاده صاحب. فقط دغه جنسونو په اړه راته ووایئ کوم چې په سږ کال نوي راغلي دي. او ایم ایف کې ډېر شیپونه راغلي. ډېر فقط هماغه ښه ښایسته شیپونه یې زموږ هېوادوال چې فول میډیکیټډ ده. ډېر ښه. همدغه سجادې کې کراسې ده چې نن سبا ټرینډ کې دي، خلک ډېر خوښوي دا ډیزاینونه. ډېر ښه. او دا ټول ایم ایف برانډونه دي. ایم ایف برانډ د افغانستان برانډ دی او ویتنام کې جوړېږي. خو زموږ یو ورور ده زاهد په نامه ده. ډېر ښه. نو هغه دا برانډ جوړ کړی او هغه ده او خلک ډېر خوښوي. اخترزاده صاحب که تخمیني قیمتونو په اړه هم راته ووایئ. قیمتونه یې نو د څه نه نیولی د 800 افغانو نه نیولی 1400 افغانو. یعنې ښه برابر او نارمل قیمتونه لري. ډېره زیاته مننه. په پای کې کومه جالبه خاطره چې شوي زموږ هېوادوالو ته شریک کړه. ډېره زیاته مننه. کور ودان. قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مه شئ. ما سره تر څنګ ولاړ د های کلاس کلاسیک سټور های کلاس سنټر های کلاس سنټر په بخښنې سره عمومي مسؤل را سره ولاړ دی. د سره به خبرې کړو. سلام علیکم. ستړي مه شئ صاحب په خیر ډېره زیاته مننه. څنګه هستې؟ صحت هم ښه دی انشاءالله؟ الله نه راضي یو. روژې مبارکه میاشت په خیر تېرېږي الحمدلله. ډېره هېوادوالو ته ځان معرفي کړي حاجي صاحب. زه د های کلاس سنټر مسؤل حاجي صاحب ضیاء الرحمن قریب او تاسو سره مخاطب یم وروره. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب. ماشاءالله په فیسبوکونو او ټیک ټاکونو کې ښه مشهور سړی، ډېری دوستان به دې پېژني. اختر ته په خیر سره د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، کاروبار مو څنګه دی؟ الله نه راضي یو. ډېر زیات ښه دی ماشاءالله. سږ کال جمع جوش هم زیات دی، د خلکو راتګ هم زیات دی ماشاءالله. بیخي راضي یو. دا الله دې موږ راضي شي. امین. حاجي صاحب د تیر کلونو په نسبت او د سږ کال پرتله به څنګه وکړئ چې ماشاءالله سږ کال جمع جوش ډېر دی؟ الحمدلله دا به زه ووایم چې د پروس کال او بل کال نه سږ کال الحمدلله جمع جوش هم زیات دی. لکه زه څومره فکر کوم د دې علت به شاید دا زموږ ستاسو مهاجرونه چې کوم راستانه شوي دا علت هم کېدی شي. بل ماشاءالله الحمدلله روژه د روژې اختر الحمدلله همیش په ننګرهار کې ښه خو سږ کال ډېر بهتر او ډېر ښه دی.
همداسې دا حاجي صاحب او فکر کوم چې د هیواد اقتصاد مخ په پرمختګ دی ځکه چې ماشاءالله جمع جوړ دی حاجي صاحب مخې ته د کوم سپلی او چپلک ایښې دي دوستانو په اړه یې ووایه زه به یې نوم نه اخلم ځکه فل ټرینډینګ کې دی دا خو ټول الحمدلله ننګرهار کې پیژني د سیو وي په سیو کې چې زیات مشهور دي دغه د 98.2 یعنی 90% خلک د ننګرهار میشته ځوانان ټول سیو اخلي نور الحمدلله موږ سره مختلف برانډونه شته دي سکیچر شته دي الټراګو شته دي نور میډیکیټډ چپلک شته د مشرانو لپاره کشرانو لپاره نو کم ملګرو چې کم رقم اجناس خوښیږي ان شاء الله موږ ته په دکان کې اویلیبل کړي دي ډېره زیاته مننه حاجي صاحب قیمتونو په اړه هم لنډ که ووایه تخمیني قیمتونه که قیمتونه تقریبا د دغه اجناسو چې دی 2.5 شپږ دغه رقم خرڅېږي خو موږ ته چې څوک راځي الحمدلله موږ خپل وس پورې تخفیف کوو ورته قیمت نشي ویلی خو امتحان دپاره شرط دی چې راشي دکان ته شرط دی چې راشي او تخفیف څخه برخه بنشي بالکل انشاءالله ډېره زیاته مننه حاجي صاحب هیوادوالو ته څه پیغام لري هیوادوالو ته مې پیغام دا دی چې یو بل سره مینه وکړي یو بل درناوی وکړي او روژه ده د غریبو لاسنیوی وکړي هغه ملګري چې دسترخوانونه یې کمرنګه دي د هغو دسترخوانونه پوره کوي او اختر را روان دی کوم ملګري چې در څخه خفه کوشش وکړئ چې پخلی کوي او خوشحاله یې وساتئ دغه زما پیغام دی ډېره زیاته مننه حاجي صاحب الله مو لره خیر قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مشئ فلحال یو داسې دکان ته راغلم چې ماشاءالله 2 دکانونه دي خو موږ په دغه بل دکان کې ودرېدلو او د ایچ ډبلیو ان نمایندګي ورسره ده ورور جانه څنګه یې صحت ده ښه دی شکر د خیر سمنه په خیر راغلی ډېره زیاته مننه روژې مبارکې میاشت سره څنګه یې شکر د خیر سمنه تېرېږي ښه ورځې دي بس الله د ښه لره زموږ هیوادوالو ته ځان معرفي کړه نوم مې حکمت نوري دی د کونړي مارکیټ یو تن دکاندار یم او فلحال د ایچ ډبلیو ان یو نماینده یعنی نمایندګي په حساب بالکل په ننګرهار کې د ایچ ډبلیو ان نمایندګي یوازې تا سره دی فکر کوم په ننګرهار کې د ایچ ډبلیو ان برانډ عمومي نمایندګي موږ سره نوري صاحب ایچ ډبلیو ان برانډ کوم تولیدات لري که راته ویښئ ښه ایچ ډبلیو ان برانډ کې موږ جاکټونه دي واسکټونه مختلف رنګونه دا ګورئ ایچ ډبلیو ان دا ټول خام مواد چین دي دا ډیزاینونه دي دا دي چرمي اوریجنل دغه راسته ټول ایچ ډبلیو ان دي په ایچ ډبلیو ان کې جاکټونه هم دي واسکټونه څپلکې څپلۍ سکیچرې دغه یو د هغه سکیچرو څخه د ایچ ډبلیو ان کې د څپلکې دي ټول تولیدات دلته یعنی خارجي شتون لري دلته ډېره زیاته مننه نوري صاحب د قیمتونو په اړه هم که راته ووایې تخمیناً که هغه اصلي قیمت نه وي هغه تخمیني قیمت یې ووایه مونږ خو سږ کال دغه ایچ ډبلیو ان مشرتابه لخوا هیوادوال لپاره ننګرهار خلکو لپاره یا افغانستان هیوادوال لپاره په ټول جنسونو کې 10% تخفیف اعلان کړی ډېر ښه نو هر هیوادوال کولی شي زموږ نمایندګي ته مراجعه وکړي او د دغې تخفیفونو څخه برخمن شي ډېر ښه یعنې که د یو جنس قیمت 1000 افغانۍ هغه به فکر کوم په 950 روپۍ باندې 200 باندې به انشاءالله ورکړي هیوادوالو ته څه پیغام لري خپلو هیوادوالو لپاره دا پیغام لرم چې زموږ نمایندګي ته مراجعه وکړي څپلکې څپلۍ جاکټونه واسکټونه هر جنس یې خوښ شو انشاءالله 10% تخفیف ورته کېږي او انشاءالله غریبو هیوادوالو هم لاسنیوی کوو انشاءالله زموږ نمایندګي ته مراجعه وکړي هغوی ته خاص سپیشل ډسکاونټ کوو ډېره زیاته مننه نوري صاحب الله مو لره کور ودان دوستانو بیا هم ستړي مشئ ما سره یو ورور دی چې فکر کوم کونړي مارکیټ ته د خرید دپاره راغلی دی ورور جانه څنګه صحت ښه دی شکر دی خپله خاص دی ډېره زیاته مننه روژې سره څنګه بس ښه ګزاره کوي انشاءالله زه چې مقصد خو اوس هیوادوالو ته ځان معرفي کړه نوم مې الفت دی د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسېدونکی یم ډېر ښه الفت خانه څو کاله د عمر دی تقریبا درې 18 شاوخوا 13 ماشاءالله زده کړې خو کوې او انشاءالله کونړي مارکیټ ته څنګه راغلی راغلي لږ چکر هم ووایه او لږ سپلی خداسان اختر دپاره ساعت ماته او سپلی و ښه یعنې ښه جیبونه دې ډک راوستي دي او بس ډک راوستي څو پورې به سپلی واخلې ولاسې نو 1200 پورې ګورو نه خو ماشاءالله بیا پیسه دار نو چې 1200 پورې سپلی څنګه چې څه ټوکه
څه شعر څه پیغام چې هیوادوالو ته یې وړاندې کا؟ ولې نه پیغام دا دی چې ټول په یو اتفاق اوسېږي او اتفاق سره یو وي او خامخا پاکستان د جهاد ته آمادګي ونیسي. بالکل. او کوم شعر نه لرې چې یاره داسې ذهن کې نه ده فلحال. خو ته لږ سوچ پرې وکړه کېدای شي ذهن ته دې راشي که نه؟ یاره نه به نه به یې؟ نه. ډېره زیاته مننه وروره، ښه وخت ولرې. خیر. راکه لاس دې. قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مشئ. لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کونړي مارکیټ بیا تاکاوي یا زیرزمیني په دوه دهلیزونو باندې ویشل شوی دی چې په اول دهلیز کې هم د خپلو هیوادوالو سره مرکې وکړلې او د هغوی تصویرونه هم له تاسو سره شریک کړه. اوس راغله دوهم دهلیز ته او دلته د احمدزی فیشن د مشرتابه سره به خبرې کوو. سلامونه او نیکې هیلې. بخیر راغلی. وعلیکم السلام. خاص دې ساتم ښه ده انشاءالله. خیر. د روژې مبارکه میاشت سره څنګه یې؟ الحمدلله ښایسته میاشت ده. ښه تېر شو یا ښه تېرېږي؟ دا یویشت روزې خو ډېره ښایسته تېرې شو او باقي به هم انشاءالله ښې تېرېږي انشاءالله. هیوادوالو ته ځان معرفي کړئ. امداد احمدزی یم د احمدزي فیشن مسؤل. ډېر ښه. احمدزی صاحب څو کاله کېږي چې په کونړي مارکیټ کې تاسې دکان لرئ؟ زموږ خو دا کسب چې دی د پلار نه راپاتې ډېر دی. پخوا نه زما پلار تجارت کوي ډېر ښه. او د کونړي مارکیټ چې اوس نوی جوړ شوی نو چې کله نوی جوړ شو نو زه خپله دلته راځم کاروبار. بالکل همداسې ده. احمدزی صاحب اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، کاروبار مو څنګه دی؟ الحمدلله د الله نه راضي یو او کاروبار ښه ده. د نور کلونو په نسبت سږکال څنګه ارزوئ؟ د نورو کلونو په نسبت سږکال یو خو د هوا ډېره ښایسته ده، لکه بالکل ګرمي پکې لکه د پخوا په شان نشته، او بل دا ده چې خلک راځي سودا کوي د نوي فکر سره د نوي شیانو تقاضا ډېره کوي او موږ هم کوشش دا کوو چې نوي شیان راوړو. نوي او برانډ اجناس ورته بالکل مهیا کوي ځکه چې ماشاءالله دکانونه ډېر دي خو خلک هغه چا پې ځي چې نوي شیان بالکل داسې دی چې دا رقابت دی تجارتي بالکل او میدان هغه سړی ګټي چې نوی شی راوړي، برانډ راوړي، نایابه شی راوړي. بالکل همداسې د احمدزی صاحب دغه یو څو جنسونه هم دلته ایښي دي، که د دغه په اړه وضاحت ورکړئ. دا خو چپلک کې دي سږکال راغلي دي او سکیچر کې دي او ډېر ښایسته ډیزاین لري، بل نرموالی ډېر لري خو ځوانان یې ډېر زیات خوښوي او مختلف رنګونه دي د مختلف ډیزاینونو سره. دی به سکیچر سپلی د ویتنام والا چې دا برانډ دی، تلي کې هم ایس لیکل شوی دی ډېر ښه. او دلته ویتنام لیکل شوی دی، دننه دلته لیکل شوي دي سکیچر ریلیکسډ. مطلب دا چې د دې راحت او مزل چې پکې کوي ډېر راحت او آرام وي. قیمتونو په اړه هم که راته ووایې احمدزی صاحب؟ مختلف دي، مختلف جنسونه، مختلف ډیزاینونه او قیمتونه هم داسې مختلف دي. دي. دغه چپلک چې د په بازار کې په 1200 خلک خرڅوي نو موږ د مشتریانو لپاره ډېر ښایسته تخفیف ورکړی په 900 افغانۍ موږ دلته ورکوو. هم په ریټونو کې مراد کوو، هم ورته کوالټي ښه کوالټي ورکوو. ډېر ښه. احمدزی صاحب کومه جالبه خاطره در سره هیوادوالو ته کوئ ځکه ماشاءالله 20 کاله په دغه بازار کې کاروبار کوي نو طبعا جالبو پیښو سره به مخامخ کیږي؟ جالبې خاطرې خو ډېرې دي خو داسې ده کله کله موږ هم غلطېږو. یو جوړه کې په یو قوطي کې 140 200 نمبر یې ورکړو سړی تکلیف شي بیا بیرته راځي او بیرته هغه بیچاره تکلیف شي. موږ هم فکر کوو چې دا موږ چېرته ایښې ده هغه به بل چا وړي او که بیا مثال 140 او 200 داسې ګډوډ شي هغه بل کس به یې بیرته یې رانوړي نو بیا د هغه اختر هم خرابېږي او موږ هم تاوان خفه. ډېره زیاته مننه. هیوادوالو ته څه پیغام لري احمدزی صاحب؟ الله خوشحاله لره. هیوادوالو ته دا پیغام لرو چې راشي کونړي مارکیټ نه وزټ وکړئ، نوي شیان راغلي دي، اختر ښه په ارام او خوشحاله تېر کړئ او دا د برکتونو میاشت ده، ښه عبادت وکړئ چې بیا دا چانس ممکن نه وي آینده کې. بالکل ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب. کور ودان. الله خوشحاله لره. هیوادوالو بیا هم ستړي مشئ. په داسې یو دکان کې ولاړ یم چې د سیو نمایندګي ده ورسره. بالکل روژانه ښې صحت د ښه ده انشاءالله؟ مننه آباد اوسې، خو خیر خپل. ډېره زیاته مننه. روژې مبارکه میاشت سره څنګه یې؟ خو یو انشاءالله الحمدلله ښه تېرېږي. ډېره زیاته مننه. هیوادوالو ته ځان معرفي کړه. زه سلیمان یم، یو تن د کونړي مارکیټ دکاندار یم او اوسېدونکی یم د جلال آباد. ډېر ښه. سلیمان جان وروره ته به کاملا راته دغه د سیو په اړه به معلومات راکړي چې ماشاءالله مختلف انواع او اقسام یې تا سره دلته شته دي موجود دي.
سیو مختلف شپونه دي په 2016 کې چې کوم لیټست شپونه دي هغه یو دا دی چې سیو ریوا ورته وایي دې کې څلور مختلف رنګونه دي سپین دی تور دی جګري دی وبي ده ډیر ښه او یا بیا په سیو کې چې کوم مشهور ډیزاین دی چې په یوازینی ډیزاین دا چې ډیر خرڅېږي او خلک ډیر خوښوي ځوانان یې بالکل ډیر خوښوي چې دې کې د 9 دېرشو نه تر 4 خو پوره سایزونه دي دې کې بیا 3 رنګونه دي ډیر ښه یو رنګ یې پکې هغه دی یو پکې تور ده او یو پکې جګري ده دا بیا په سیو کې ډیر خرڅېږي د سیو کینګ لقب هم دا لري کینګ لقب هم لري کینګ لقب یې هم دا لري ډیر خرڅېږي سلیمان جان قیمتونو په اړه هم راته ووایه قیمتونه د دې څه کار د پروسه کال نه لږ ارزانه شوي دي ځکه چې مالونه ډیر شوي او نمائندګي په جلال آباد کې مونږ سره د خالد بابا کرخیل او 2016 کوالټي هم ډیر اوچته شوی ډیر ښه او قیمت یې تقریبا قیمت دې تقریبا هم قیمت 2.5 زره نور بیا تخفیف کوم مشتری تخفیف شته دی او تخفیف شته ډیر ښه دا خو سپلای او د سپلاکو په اړه هم کراته د سپلاکو په اړه بیا مشهور ډیزاین چې دا منفیک ورته وي دا بیا څلور رنګ لري د څلوي خو نه تر شپږ څلوي خو پورې دا مکمل سایزونه مونږ سره شته دا هر یو خپل کوډ لري هر یو خپل کوډ لري ډیر ښه والله دا خو بیخي زبردست سیز دی نو چې خپل کوډونه لري او ډیر فکر کوم چې دغه جنسونه ډیر خرڅ کیږي او ډیر خرڅېږي د بازار ډیر ګرم دی خلک ډیر خوښوي ډیر زیات مننه سلیمان جان کوم جالبه خاطرې در سره ورو هیوادوالو سره شریک کړه زمونږ جالبه خاطره دی کې دا چې یو کس هم دا ډیزاین ورکړی راته نه وینه هویش ډیر 15 سال اقدار هم دی ویخ په ورکړی ول چې فرانسې ته وړل کوچنی اختر کې بیا په غټ اختر کې بیرته راوړل ورته بدلم کړ چې دا ډیر مونږ ته جالب و یعنی دواړم دی ویخ په ور دوړم دی ویخ په ورکړی هغه فرانسې ته وړل بیا بیرته راوړل بیا ورته غټ اختر کې بدل ډیر زیات مننه ورو هیوادوالو ته پیغام لري هیوادوالو دا پیغام لرو بس اختر شپې ورځې دي او مونږ تاسو په خدمت کې ان شاء الله قیمتونه کې به تاسو سره ډیسکاونټ کو او اجناس به درته خاص نه موږ سره خو به ډیسکاونټ کوي ان شاء الله والے نه 100% ډیر زیات مننه کور ودا قدرمنو هیوادوالو د خبرونه پای شیبو ته ورسېدلو ما غوښتل چې تاسو د کونړی مارکیټ د تاکاوی ازیر زمینه څخه یو خپل شانت خبرونه برابر کړم خصوصا د ځوانانو لپاره تر بل خبرونه پورې چې زه محمد زکی حکیمی د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه تاسو حضور ته راځم تاسو په لوی رب سپارم الله مل شپ قدرمنو دوستانو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپل ملګرو سره شیر کړئ والسلام